چا له هغه مجبوریت ته غلطه ګټه مه اخله. موږ همیشه مجبورې کېږو. موږ انسانان یو، په یو بل پورې تړلي یو لکه د زنځیر حلقې. نن که تا ته یو مجبور راغلی او ته ګټه ترې نه اخلې غلطه، سبا ته چا ته مجبور کېږي. نن که زه تا ته راغلی یم، تا ته یو څه وایم، سبا ته چا ته یو څه وایې. بنا د چا له مجبوریتوبه غلطه ګټه نه اخلو او څوک به تر خو ګوته نه نیسو. د چا راز به نه افشا کوو، د چا خوبونه به نه تخریبو، د چا غیبت به نه کوو او د چا سره به وعده خلافي نه کوو. چا سره چې د مرستې وعده کوو، پر ځای کوو به یې څه چې مله وسه کړي، په دروغو به وعده چاته نه ورکوو، د چا باور به نه ماتوو، د چا اعتماد ته به صدمه نه رسوو. یعنی کم څه له وسه کېږي چا سره به یې وکړو، کم نه کېږي دروغ به نه وایو، وعده خلافي به نه کوو، په دروغو به ځان غټ نه ښیو چې یو څوک متاثره کړو چې ګواکې زه دومره غټ سړی یم، زه دومره ها کوم دا کوم ها کوم. نو ولې مونږ دومره ځان بې شرمه کړو چې هم وعده خلافي وکړو، هم دروغ ووایو، هم چا سره د دروغو وعده وکړو، هم په خپل وعده وفا ونه کړو، هم چې چا سره مرسته کړې وي د هغه ناشکرتي وکړو، هم چې چا راته تعلیم راکړی وي او څه یې را زده کړي وي هغه په ځان کې حساب کړو چې نه زه له مخې پوره وم. یعنې دا ټوله بې شرمي ده، د یو چا نه مننه ده. او دغه بل اړخ چې ده چې مونږ کوم بل کار کوو، دا د ځان خطا کول دي، دا هر څه له ځان سره ظلم کول دي. بالاخره ما ته به یو څوک خطا کړو، ما ته به یو څوک له لارې مثلا د هغه له مجبوریته به ګټه واخلو، په هر بخش کې مونږ به د هغه له مجبوریته ګټه واخلو، کم لنډه موده ګټه چې د ما د تا ده هغه به سر ته ورسېږي. لیکن ما ته دا سړی له لاسه ورکړو، د هغه باور هم له لاسه ورکړو، د هغه احترام هم له لاسه ورکړو، د هغه امکانات د ژوند امکانات چې کوم ورسره د ما د تا له لاسه هم ورکړو. په هغو امکاناتو ما ته کولی شم دنیا ته ګټه ورسوم، آخرت ته ګټه ورسوم. هغه که هر امکانات دي، د هغه استعداد، د هغه فکر، د هغه شخصیت، د هغه پوهه، د هغه اړیکې، نور ملګري چې ته ورته د خیر فکر ورسوې، د خیر مشوره ورکړي. نو موږ ولې همیشه هڅه کوو چې له ځان نه داسې یو بې شرم یا یو بې حیا دغه الفاظ ځکه استعمالوم چې البته متاسفانه موږ همداسې یو. یعنې ډېر کم خلک په واده ولاړ دي، ډېر کم خلک عمل کوي، ډېر کم خلک خبرې کمې کوي، عمل زیات کوي. تر ما پورې خبرې ډېرې زیاتې کوو لیکن عمل مو کم. هڅه باید دا وکړو چې څنګه وکولی شو چې موږ په وعده وفا وکړو، چاته دروغ ونه وایو، د چا د خفه کولو یا د خوشحاله کولو دپاره د یو بل چا غیبت ونه کړو، څوک تحقیر نه کړو، څوک ټیټ رانولو، بلکې ټولو ته سینه خلاص کړو. یار پرېږده تا وکړو، تا چې وکړو ودې وکړو، لیکن زه نشم کولی ځکه دا اصولي خلک همیشه تاواني وي. دا یو خبره زه درته کوم، د اصولو خلک همیشه تاوان ورته رسېدلی وي، ځکه دی له خپلو اصولو، له خپلې قاعدې چې هغه انسانیت ته، فطرت ته، دین د اسلام ته نشي وتای. او بې اصولو خلک، بې قانونه خلک، هغوی همیشه نورو ته تاوان رسوي. معنوي تاوان ځان ته رسوي لیکن دنیایي تاوان نورو ته رسوي. په دې باندې هم ځان د خدای تعالی مسؤل ګرځوي او هم د بندګان. بنا راځي چې داسې کارونه وکړو چې خپل رب العالمین نه خوشحاله شي. زه دیني عالم نه یم، زه د یو عادي یو ګناهکار مسلمان په توګه له خپلو تاسو ملګرو سره دغه خپل تجربې، دغه خپل خبرې شریکوم تر څو دغه ټکنالوژي چې نن سته ما ته چې برخمن شو او یو څه کېدی چې زما خبرې په یو چا تاثیر وکړي، که په ډېرو ونه کړي، په یو نفر خو په یو وکړي. نو بنا ما دپاره دغه ډېره غټه خبره ده. زه د تاسو په چوپړ کې بیا حاضرېږم،
کوم خبرې خوښې شوي وي ویډیو مو خوښې شوي وي زموږ چینل سبسکرایب کړئ خدای تعالی دې عزت درکړي. سلام علیکم.